شفیق مرید د یوې سندرې په بدل کې د نغمې څخه څه وغوښتل. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د افغانستان مشهور سندرغاړی شفیق مرید چې په لږه موده کې ډیر نوم پیدا کړ او ډیر مشهور شو، په افغانستان کې د لغمان اوسیدونکی دی، خو اوس مهال په امریکا کې اوسیږي. شفیق مرید څنګه د نغمې لور وکړه؟ کله چې د نغمې نه په یو مرکه کې پوښتنه وشوه چې شفیق مرید ته دې څنګه لور ورکړه، نو د نغمې ځواب دا و چې له شفیق مرید نه مې خپل یوې سندرې ته د کمپوز جوړولو غوښتنه وکړه، هغه په بدل کې له ما څخه لور وغوښته او ما هم پرته له سوچ څخه ورته د هو ځواب ورکړ او لور مې ورته ورکړه. منګل چې د شفیق مرید زوم دی، هغه هم وایي شفیق مرید راته ډیر ګران دی او زیاتوي چې زه په امریکا کې ډیر وخت د شفیق مرید زوی سره یم، یعنی د خپل وړوکي لمسي سره ډیر وخت تیروم او هغه راته ډیر ګران دی. شفیق مرید په خټه پښتون دی، خو پښتو سره سره په اردو او فارسی ژبه هم رواني سندرې ویلي دي. شفیق مرید د سندرې په وخت د ښه شعر انتخاب کوي. شفیق مرید د نورو هنرمندانو سره هم جوړه سندرې ویلي چې سیتا قسمي پکې هم شامله ده. هغه داسې یو سندرغاړی دی چې هم یې مستې سندرې، هم یې صوفیانه کلامونه، هم یې شوخې او هم یې عشقي او نورې هر رقم سندرې ویلي دي او هر رقم سندرې مینوالو خوښې کړي دي. نو دوستانو، دا و د شفیق مرید په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.